مورې دوه زامن دي کم یو کشر دی کم مشر دی دغه کشر دی که مشر دی دا مشر دی دا کشر دی خو د ده رنګ مشر معلومیږي موږ د یوه نفر ځای لرو موږ د یوه نفر ځای لرو یو نفر درته دغه کوو دا یو زوم درته ځای یو دا یو ځای دی کشر ولیکم که مشر یا د کشر ولې کشر ولیکم خو د ده ډېر وخت د دغه کې چې وخت یې لس کاله کېږي نو دا به د دغه مشر په حق کې ظلم نه وي پروا نه کوي هغه چې ډېر څه مردا دي خلک پرې غرونه راکوي یا دا خو ظلم دی چې ته کشر لیکې او مشر نه لیکې ظلم نه دی بیخي ډېر وخت ډېر به معنی لس کاله کېږي چې ناستې ده خو لس کاله یې کېږي خو د ده په حق کې ظلم نه دی ته څه پکښې وایه تا ولیکې که دی ولیکې ستا انصاف دغه دی څوک ولیکې ته ورته وګورې د مشر مهرباني وګوره مشر څه پوښتنه کوم څوک دې ولیکي وایي کشر ولیکه د کشر نوم ولیکه او ستا څخه چې مې پوښتنه وکړله څوک ولیکې مخکې دې ویله تا ویل چې مور څوک وایي هغې دې ولیکې اوس په تا او دوی کې څوک ولیکم په دوی دواړو کې دا یې ولیکه دا ډېر وخت کېږي چې دا دوستي مو سره کړې ده خوريان مې دې لیدلي دي خدای هم دغسې خدای سکه ورونه به یې سره نو هغه بیا دوی ته هم تانې ورکوي چې وایي دغه دې دا نو دا خو ته ستا لور به وي نو ته خو تانې نه ورکوې نو نه کوم نه خو نور دوست دښمن لري لس کاله یې کېږي لس کاله یې کېږي ښه راسه بل کار به وکړو راکړه یو کاغذ راکړه ژر کوه ستا نوم چې دی عبدالباقي قلم راوړئ قلم موږ مجبور یو چې عدالت تامین کو اوس به نو نه د کشر خوا بدېږي نه به د مشر خوا بدېږي د هر یوه نوم چې راووته یې د هر یوه نوم چې راووته یې بخت شنې دی صحیح ده په دغه دواړه نومو کې په دغه دواړو نومو کې یو نوم راواخه یو د ده نوم دی یو د دغه زوی دی یو د دغه زوی نوم دی وګوره خط ویلی شې ته خط ویلی د چا نوم پر نوشته دی ته وګوره په دا بله خوا د عبدالباقي نوم نوشته دی دا دی د عبدالباقي نوم نوشته دی صحیح ده نو اوس څنګه وکړمه یا چې ستا خوښ وي اوس خو د ده نوم راووتی یا خو ته راته ووایه د چا نوم اوس نوشته کړو اوس خو دا دی د ده نوم پکښې راووتی ګوره دا دی په شنه بخت کې درڅخه ویوی صحیح شوه ګوره دا دی تا بې انصافي وکړله د ده څه مې پوښتنه وکړه ما د چا نوم نوشته کړمه ده ویله چې زما د کشر ورور نوم یې نوشته کړو ویدل دی چې مشر څومره مهربانه دی خدای دې چې بیا دې دغه مهرباني هېره نه سي هېرېږي خو به نه مور هم پر تا باندې ولاړه وه خو سر دې هم پر تا باندې ولاړ و چې اکا دې هم دی ماما یې ښه دا دې ورور دی وایي ښه وایي هغه اکا دې هلته وه بس نو دا دی در څخه ګټلی دی اوس کم یو ولیکم اوس خو دغسې موده وکړه دغه نوم راووتی څنګه کوچنی کوچنی دی ښه ستا دی وت کړې ده په بدل مو دغه که مخې کړې مو ده لس کاله ده زه خدای دې نیک مبارک کړي دواړه مې درته ونیوله الله الله ژاړې به نو نه مورې بس اوس نو خوشحالي وکړه مور د ډېرې خوشحالۍ سره د دواړو اولادو د چې مې ورته وویله د ډېرې خوشحالۍ څخه دی پوهېږم مور درد دې درک کومه لس کاله چې د یو چا ښځه ناستې پوهېږم
پوهېږ بس خدای دې نیک عمره کړي مور الله د جنت زیارت الله کړو چې کار دې باندې د ټول اسلام وکړي داسې مونږ دواړو کې وایي د جنت زیری دې در باندې اوس خدای دې نیک عمره کړي خدای دې نیک عمره کړي اوس هغه دغه عکسونه مو راوړي دي یا